السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ بوی موږ او تاسې به په نننۍ برنامه کې د معادل نسبتونو له پیدا کولو سره انشاءالله اشنا شو. لومړی راځو نظر د جمع حاصل ته معادل نسبتونو پیدا کول پیژندو. دقت وکړئ، که چیرې یو نسبت راکړل شوی وي د A پر B نمې سره او د جملاتو د جمع حاصلې مساوي لیسي سره وي، څه ډول کولی شو معادل نسبتي پیدا کړو؟ لومړی باید موږ او تاسې د نسبت مجموعه لاسته راوړو. که چیرې د دې نسبت مجموعه په ډي سره وښیو یعنی مساوي له ډي سره شي، بیا موږ او تاسې باید د جملاتو د جمع حاصل په همدې ډي قیمت باندې وویشو. کله مو چې ویشله، که چیرې قیمت مساوي شي له ای سره یعنی په ای باندې وښیو، همدغه ای هم صورت او هم مخرج ته ضربیږي، یعنی ای ضرب ای بی ضرب ای. په دې ډول موږ او تاسې کولی شو چې نظر د جمع حاصل ته معادل نسبت لاسته راوړو. هم د تفریق او هم د ضرب حالتونه هم په همدې ډول دي. یوازې د تفریق په حالت کې هم دلته اعداد تفریق کیږي او د ضرب په حالت کې اعداد ضربیږي. نور هم په همدې طریقه باندې هم کولی شو نظر د تفریق حاصل ته او نظر د ضرب حاصل ته معادل نسبتونه پیدا کو. مثالونو ته دقت وکړئ، په مثالونو کې په مفهوم باندې پوهیږئ. که چیرې موږ او تاسې ته راکړل شوی وي چې یو پر دوه معادل نسبت پیدا کړئ، که چیرې د جملاتو د جمع حاصل مساوي وي له 90 سره، څه ډول پیدا کولی شو؟ دقت کوئ. موږ او تاسې باید لومړی د نسبت مجموعه لاسته راوړو، یو مثبت 2 چې مساوي کیږي له 3 سره، او بیا باید موږ او تاسې همدغه د جملاتو جمع حاصل پر نسبت مجموعه باندې وویشو، یعنی 90 تقسیم 3 باندې چې مساوي کیږي له 10 سره. او دریم ځل دپاره باید موږ او تاسې هم د لاسته راغلی قیمت هم په صورت کې یعنی 1 ضرب 10 او هم په مخرج کې یعنی 2 ضرب 10 ضربوو. که صورت کې 1 ضرب 10 کو 10 سره مساوي کیږي، که مخرج کې 2 ضرب 10 کو 80 کیږي، یعنی په دې ډول 2 ضرب 0 کیږي، 2 ضرب 3 له 6 سره مساوي کیږي، یعنی معادل نسبتي په دې ډول لاسته راځي. یو بل مثال ته دقت وکړئ، که چیرې راکړل شوی 2 3 پر 5 معادل نسبت لاسته راوړئ، د 3 پر 5 معادل نسبت لاسته راوړئ، که چیرې د جملاتو د جمع حاصل مساوي وي له 2 سره، دا څه ډول لاسته راځي؟ دقت وکړئ. لومړی باید موږ او تاسې د نسبت مجموعه پیدا کړو. په دې ډول دقت وکړئ، 3 مثبت 5 مساوي کیږي له 8 سره. همدغه د جملاتو د جمع حاصلو پر نسبت مجموعه باندې ویشو، یعنی 2 تقسیم پر 8 باندې چې مساوي کیږي له 9 سره. او دریم ځل دپاره همې صورت کې او همې مخرج کې لاسته راغلی قیمت ضربیږي، یعنی 3 ضرب 9 5 ضرب 9، 3 ضرب 9 مساوي کیږي له 28 سره، 15 ضرب 9
مساوي کېږي له 15 سره. په دې ډول موږ او تاسې کولی شو نظر د جمع حاصل ته معادل نسبت پیدا کړو. په دې کې که چیرې ویلې وي چې د 3/5 معادل نسبت که چیرې د جملاتو حاصلې مساوي له 2 سره وي کوچنی عدد پیدا کوي، یا که چیرې ویلې وي چې لوی عدد پیدا کوي هغه څه ډول پیدا کیږي. هغه موږ او تاسې کله چې معادل نسبت پیدا کو هم کوچنی عدد او هم لوی عدد پیدا کړه. که چیرې کوچنی عدد غوښتلی وي که چیرې کوچنی عدد غوښتلی وي دقت کوئ، که چیرې کوچنی عدد غوښتلی وي په دې معادل نسبت کې کوچنی عدد له 28 سره مساوي ده. کوچنی عدد مساوي کیږي مساوي ده له 28 سره. که چیرې لوی عدد غوښتلی وي نو لوی عدد مساوي ده په دې معادل نسبت کې له 45 سره. لوی عدد مساوي ده له 45 سره. که چیرې کوچنی په صورت کې شتون ولري هماغه کوچنی ده، او که په مخرج کې ولري که لوی عدد هم که چیرې په صورت کې وي هماغه لوی عدد ده، او که چیرې په مخرج کې لکه په دې ډول همدغه لوی عدد ده. که په دې سوال کې موږ تاسو ته ذکر شوی وای چې لوی عدد پیدا کوي نو له 45 سره مساوي ده. که چیرې کوچنی عدد غوښتلی وه نو کوچنی عدد مساوي ده له 28 سره. دویم موضوع نظر د تفریق حاصل ته معادل نسبت پیدا کوو. دقت وکړئ د تفریق حاصل ته څه ډول پیدا کیږي. که چیرې A پر B معادل چیرې A پر B نسبت وي د جملاتو د تفریق حاصل مساوي له C سره وي. د جملاتو د تفریق حاصل مساوي له C سره وي. موږ او تاسې لومړی باید A منفي B قیمت پیدا کو. که چیرې A منفي B مساوي له D سره وي همدغه د جملاتو د تفریق حاصلې پر D باندې ویشو. که چیرې د دې قیمت مو پیدا کو A لاسته راغلو نو همدغه لاسته راغلی قیمت هم په صورت کې یعنی A ضرب E او هم په مخرج کې B ضرب E ضربیږي. مثال ته دقت وکړئ، په مثال کې په مفهوم باندې پوهیږئ. په مثال کې ویل شوی دی چې 9/4 معادل نسبت په لاس راوړئ. د 9/4 معادل نسبت د 9/4 معادل نسبت په لاس راوړئ. که چیرې د جملاتو د تفریق حاصلې که چیرې د جملاتو د تفریق حاصلې مساوي وي له 18 سره. دا څه ډول پیدا کیږي دقت کوئ. موږ او تاسې د جمع په حالت کې مجموعه پیدا کوله، اما د تفریق په حالت کې تفاضل پیدا کوو. یعنی A مساوي ده له او سره منفي B مساوي ده له 4 سره مساوي کیږي له 3 سره. همدغه د جملاتو د تفریق حاصلې په تفاضل باندې ویشو. یعنی 18 تقسیم 3 مساوي کیږي له 6 سره. همدغه 6 لاسته راغلی قیمت هم په صورت او هم په مخرج کې ضربیږي. په دې ډول دقت وکړئ 9 ضرب 6 4 ضرب 6 چې قیمت ده یعنی مساوي کیږي له 2/4 سره مساوي کیږي 2/4
پر 24 سره. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې راکړل شوی وي په دې ډول د دوه عددونو ترمنځ نسبت 11/5 سره مساوي ده او تفاوت یعنی تفاضل 10 درجې وي، نو تاسو یې کوچنی عدد پیدا کړئ. لکه څه ډول چې ما درته دلته یادونه کړې وه، همدې ته مشابه سوال راغلی ده. دا څه ډول ساده کېږي؟ دقت وکړئ. معادل نسبت مساوي ده، نسبت 11/5 سره مساوي ده. معادل نسبت 11/5 سره مساوي ده او د جملاتو د تفریق حاصلې یا تفاوت مساوي ده له 10 سره. تفاوت مساوي ده له 10 سره. نو وای تاسو یې کوچنی عدد پیدا کړئ. تاسو یې کوچنی عدد پیدا کړئ. کوچنی عدد څه ډول پیدا کېږي؟ دقت وکړئ. موږ او تاسې باید لومړی معادل نسبت په لاس راوړو. لومړی باید معادل نسبت په لاس راوړو. 11-5 مساوي کېږي له 6 سره. همدغه 10 پر 6 باندې ویشو چې مساوي کېږي له 5 سره. هم د لاسته راغلی قیمت یعنی 5 هم د نسبت صورت او هم مخرج کې ضربېږي. په دې ډول دقت کوئ. 11 ضرب 5 ضرب 5 یو ضرب 5 له 5 سره مساوي کېږي. یو ضرب 5 له 5 سره مساوي کېږي. 5 ضرب 5 له 25 سره مساوي کېږي. په دې معادل نسبت کې کوچنی عدد مساوي ده له 25 سره. نو موږ ووایو چې د کوچنی عدد د دې نسبت مساوي ده له 25 سره. که چیرې لوی عدد وختلی وه نو لوی عدد بیا مساوي ده له 5 سره. لوی عدد مساوي ده له 5 سره. انشاءالله اوس به تاسې وکولی شئ چې معادل نسبت په لاس راوړئ. که چیرې لوی یا کوچنی عدد وتلی وي هغه عدد په لاس راوړئ. بل راځو نظر د ضرب حاصل ته معادل نسبت پیدا کوو. که چیرې A پر B نسبت راکړل شوی وي د جملاتو د ضرب حاصل له C سره مساوي څه ډول پیدا کېږي؟ موږ او تاسې لومړی د نسبت حاصل ضرب لاسته راوړو. که چیرې حاصل ضرب مساوي له D سره وي نو C پر D باندې ویشو او که چیرې د دې قیمت له C سره مساوي له E سره مساوي همدغه E هم صورت ته او هم مخرج ته ضربېږي. په دې ډول کولی شو معادل نسبت نظر د ضرب حاصل ته پیدا کو. که چیرې تاسو لومړی طریقه زده کړې وي بیا کولی شئ دوهمه یعنی نظر د تفریق او نظر د ضرب حاصل ته معادل نسبتونه پیدا کړئ. لومړی حالت په دقیق ډول وګورئ او بیا وروسته راشئ د نورو حالاتونو ته. مثال ته دقت وکړئ. ویلی دی چې 3/8 معادل نسبت په لاس راوړئ. که چیرې د جملاتو د ضرب حاصلې مساوي له 384 سره وي. د 3/8 معادل نسبت په لاس راوړئ. که چیرې د جملاتو
د ضرب حاصلې مساوي ویلې 340 سره 340 سره دقت کوئ څه ډول لاسته راځي. لومړی باید موږ او تاسې د نسبت حاصل ضرب پیدا کو. 3 ضرب 8 مساوي کیږي له 24 سره. همدغه قیمت چې موږ او تاسو ته راکړل شوی ده 340 پر 24 باندې ویشو. 340 تقسیم 24 باندې چې مساوي کیږي له 14 سره. هم د شپه مخکې د دې چې موږ او تاسې صورت او مخرج ته ضرب کو باید له 14 څخه جذر واخیستلی شي. له 14 نه کله چې موږ او تاسې جذر واخلو نو مساوي کیږي له 4 سره. یعنی د ضرب په حالت کې باید موږ او تاسې د جملاتو د ضرب حاصل تقسیم د معادل نسبت په حاصل ضرب باندې قیمت څخه جذر واخلو لکه څه ډول مو چې دلته واخیستو. هغې څخه وروسته کولی شو چې هم صورت او هم مخرج ته ضرب کو. که چیرې صورت ته ضرب کو یعنی 3 ضرب 4 8 ضرب 4 3 ضرب 4 مساوي کیږي له 2 سره. 4 ضرب 8 مساوي کیږي له 22 سره. دې ته ویل کیږي د 3 پر 8 معادل نسبت حاصل ضرب نظر د جملاتو حاصل ضرب که چیرې 340 مساوي ده د 12 پر 22 سره. یوازې توپیر د نورو دو حالتونو سره همدغه ده چې له دې څخه جذر اخیستل کیږي. هغه هم دوهمه درجه جذر. یو بل مثال ته دقت وکړئ. ویلی دي که د 15 پر 4 معادل نسبت د 15 پر 4 معادل نسبت په لاس راوړئ که چیرې د جملاتو حاصل ضرب مساوي له 340 او هم لوی عدد په 9 کړئ لوی عدد په 9 کړئ. د 4 پر 15 معادل نسبت په لاس راوړئ. که چیرې د جملاتو حاصل ضرب مساوي له 340 سره وي یعنی معادل نسبت په لاس راوړئ او هم لوی عدد په 9 کوئ کړئ. دقت کوئ لوی عدد هم پیدا کوو معادل نسبت هم پیدا کوو. لومړی معادل نسبت پیدا کیږي. په معادل نسبت کې هم لوی او هم کوچنی عدد پیدا کولی شو. لومړی باید د نسبت حاصل ضرب پیدا کړو. یعنی په دې ډول دقت کوئ 4 ضرب 15 چې مساوي کیږي له 40 سره. د جملاتو حاصل ضرب په همدې قیمت باندې ویشو. دقت کوئ 340 تقسیم په 40 باندې 0 له 0 سره ختمیږي. 22 تقسیم پر 2 باندې له 14 سره مساوي کیږي. بیا هم جذر اخلو که چیرې جذر واخلو بیا هم قیمت مساوي کیږي له 4 سره. هم په صورت او هم په مخرج کې ضرب وو یعنی 4 ضرب 4 15 ضرب 4 مساوي کیږي 14 پر 40 سره. لوی عدد مساوي ده له 40 سره. لوی عدد له 40 سره که چیرې کوچنی عدد وختله کوچنی عدد مساوي ده له 14 سره. انشاءالله اوس به تاسې وکولی شئ نظر د جمع تفریق او ضرب حالتونو ته معادل نسبتونه پیدا کړئ.
او هم لوی او کوچنی عددونه په نښه کړئ. بل د نن ورځې اخرنۍ موضوع چې ده تقسیم په ټاکلو نسبتونو باندې. په دې کې درته یو مثال حلوم. انشاءالله په یو مثال په حلولو سره به تاسې وکولی شئ چې دا مشکلات مو حل شي او هغې ته مشابه سوالونه به حل کړلی شئ. دقت کوئ تقسیم په ټاکلې نسبتونو باندې. یو مثال راکړل شوی ده په دې کې تقسیم په ټاکلو نسبتونو کې. په دې کې یو مثال راکړل شوی ده تقسیم په ټاکلې نسبتونو باندې. همدغه مثال حلو. ویلی دی چې 640 افغانۍ د احمد او محمود ترمنځ 3/5 نسبت سره تقسیم کړئ. 640 افغانۍ د احمد او محمود ترمنځ د 3/5 نسبت سره تقسیم کړئ. د 3/5 نسبت سره تقسیم کړئ. د دې لاسته راوړلو دپاره لومړی باید د نسبت مجموعه لاسته راوړو. کله مو چې مجموعه لاسته راوړه همدا راکړل شوی قیمت په مجموعه باندې ویشو او هم د احمد او هم د محمود په برخه کې ضربو. یعنی لومړی احمد ذکر شوی ده. د احمد برخه په دې کې له 3 سره او د محمود برخه له 5 سره مساوي ده. د محمود برخه له 5 سره مساوي ده. دقت وکړئ څه ډول حلیږي. لومړی باید مجموعه لاسته راوړو. 3 مثبت 5 مساوي کیږي له 8 سره. دویم باید موږ او تاسې همدغه قیمت 640 8 باندې وویشو چې مساوي کیږي له 80 سره. مساوي کیږي له 80 سره. هم د احمد په حصہ او هم د محمود په حصہ کې ضربو. په دې ډول دقت وکړئ. احمد یعنی 3 ضرب 80 مساوي کیږي 0 ضرب 3 له 0 سره مساوي کیږي. 3 ضرب 8 8 ته 14 14 8 له 24 سره مساوي کیږي. یعنی د احمد برخه په دې کې مساوي ده له 240 افغانیو سره او د محمودو حصہ یا برخه په دې ډول پیدا کیږي. دقت وکړئ 15 ضرب 8 15 ضرب 0 له 0 سره مساوي کیږي. 15 ضرب 8 8 له 40 سره مساوي کیږي. یعنی د محمود حصہ مساوي ده له 400 افغانۍ سره. کله چې مجموعه پیدا کو که چیرې لومړی قیمت راکو سوال مو صحیح حل کړه. که چیرې لومړی قیمت رانه کو سوال مو صحیح نه ده حل کړه. 400 200 640 مساوي کیږي له 640 سره. یعنی سوال مو صحیح حل کړه ده. دا هم په یاد در سره ولرئ که چیرې په سوال کې لومړی محمود ذکر شوه نو د محمود حصہ نسبت بیا له 3 سره مساوي او احمد چې دوهم ذکر شوه بیا له 5 سره مساوي. دا چې سوال کې ویل شوی و چې د 640 افغانۍ د احمد او محمود یعنی لومړی احمد ذکر شوه و نو موږ ځکه احمد حصہ په 3 کې ضرب کړه. محمود دویم ذکر شوه په 5 کې مو ضرب کړه. انشاءالله د دې سوال په کتلو په زده کولو سره به تاسې وکولی شئ چې په دې کې هر ډول سوال در کړلی شي هغه که قیمتونه زیات یا کم وي حل یې کړئ.
راځو یو فعالیت درته لیکمه په دې باندې کار وکئ. د 3 پر 8 معادل نسبت پیدا کړئ. که چیرې د جملاتو حاصلې ضرب له 384 سره مساوي وي. د 3 پر 8 نه بلکې 1 پر 2 3 پر 8 ته مې مخکې حل کړی و. د 1 پر 2 معادل نسبت پیدا کړئ. که چیرې د جملاتو د ضرب حاصلې مساوي وي. که چیرې د جملاتو د ضرب حاصلې مساوي وي له 200 سره. یو مثال. دویم مثال ته دقت وکړئ. دوا پر 3 معادل نسبت لاسته راوړئ. د 2 پر 3 معادل نسبت لاسته راوړئ. که چیرې د جملاتو د جمع حاصلې مساوي وي له 1280 سره. د جملاتو د جمع حاصلې مساوي وي له 1280 سره. د 12 پر 5 معادل نسبت لاسته راوړئ. که چیرې د جملاتو د تفریق حاصلې مساوي وي له 14,000 سره. همدغه 3 سوالونه حل کړئ او کتابونه وګورئ. د معرف کتابونه، د مختلفو کورسو د کانکور فورمونه وګورئ. که په دې موضوع کې کوم سوال سره مخامخ شوئ هغه مو حل نه شو کړلی ماته یې ولیږئ. په راتلونکو برنامو کې به زه درته حل کړم. او کوم چې تاسو حلولی شئ په هغې باندې بې نهایته کار وکړئ. لومړی چې کوم سوالونه درته ما حل کړي دي په هغې کار وکړئ. هغې څخه وروسته راشئ تمرین یا فعالیت او په دې باندې کار وکړئ. په تمرین باندې کار وکړئ. له دې څخه وروسته لاړ شئ کتابو کې سوالونه پیدا کړئ هغه حل کړئ. او کوم چې حل نه کړو مخکې ما هم درته یادونه کړې ده ما ته یې لږه انشاءالله په راتلونکو برنامو کې به زه درته حلومه. په راتلونکي برنامه کې به د اوسط په اړه انشاءالله معلومات در سره شریکوم. تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم.